نخستین دور مسابقات تحت نام صدای صلح ولایت خوست دایر گردید با اشتراک 5 ولایت تخار، ولایت خوست، ولایت پکتیا، ولایت لوگر، ولایت جوزجان. هدف از این مسابقات به خاطر آوردن صلح سرتاسری در کشور و به این خاطر این مسابقه را ما دایر کردیم. ما ورزش خوش داریم، همیشه ورزش میکنیم. ما به خاطر آوردن صلح در افغانستان از هیچ نوع کار دریغ نمیکنیم. انشالله دغه مونږ ورزشکاران کولای شو چې د سولې غږ هر ځای ته ورسوو. دغه ورزشکاران دي چې هر چیرته به دوی ځانونه ښیي، هر چیرته به د سولې نمونه وړاندې کوي، په هر چیرته هر ولایت کې. انشالله مونږ به کوشش کوو چې د ورزش په واسطه سوله راولو. د کومې سیالۍ چې مونږ جوړې کړې دا د سولې غږ تر عنوان لاندې دي، ځکه مونږ ورزشکاران د سولې غږ پورته کوو چې په ټول افغانستان کې سرته سوله راشي. او بل دغه پیغام چې مونږ ته د تخار ولایت نه، لوګر او پکتیا د ورزشکاران راغلي دي، د خوست کلتور، فرهنګ، عنعنات د ځان سره خپل ولته ولایت کې په نشر ورسوي چې خوست خلک سره کم ته خلک دي او سره کم ته ورزشکاران لري او امنیت څنګه وو. با خدمات SMS پژواک با تازه ترین های اخبار افغانستان همگام باشید. برای فعالسازی این خدمات در سیم کارت های روشن، افغان سیم، MTN، سلام و اتصالات به شکل روزانه 6، هفته‌وار 9 و ماهوار 12 نوشته و به 512 بفرستید. هزینه این خدمات در تمام سیم کارت های مذکور به شکل روزانه 2 افغانی، هفته‌وار 10 افغانی و ماهوار 30 افغانی می باشد. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.